دوستان سلام او وخت مو په خیر. هیله د جوړ روغ او خوشحاله به یاست. د دستارنامې د درسونو په سلسله کې نن موږ د دستارنامې دوهمې برخې شل هنر او شل خصلته ته ځو. خوشحال د دستارنامې په مقدمه کې وایي چې د یوه غوره لیډر، د یو غوره انسان، د یو غوره مخلوق په توګه انسان کولای سي چې په خپل کرکټر کې هغه اړخونه را پیدا کړي چې د انسان د بشپړتیا به سبب ګرځېدلی سي. ولې د ده دغه اثر چې د شرقي لیډرشپ، د شرقي مشرتوب اثر دی او عنوان یې هم دستارنامه یا د لنګوټې یا د لونګۍ یا د پاج د قابل کېدلو، د پاج، د لنګوټې او د لونګۍ د اهمیت پیژندلو او د هغه اجازې پر اساس باندې دی بحث کوي. دی په دوهم بحث کې خبره له دې ځایه پیلوي چې یو انسان هغه وخت کېدلی سي چې لنګوټه پر سر کې په معنوي توګه، فزیکي توګه خوار لوچک و لنډغر کولی سي چې ویې تړي، ولې په معنوي توګه د لنګوټې ارزښت هغه وخت را پیدا کېږي چې په انسان کې هغه جوهرونه چې د لنګوټې سره تړلي هغه پیدا سي. دستارنامه موږ ته له هغه وخته څخه د نن پورې او تر اخره پورې د انسان د ژوند طریقه او اسلوب ښیي. د دستارنامې دوهمه برخه موږ ته وایي چې خصلتونه او هنرونه زیات دي. ما په تېره ویډیو کې د هنر او خصلت توپیر ویلی و، مګر دا وایي چې دغه هنرونه که انسان پسې وګرځېږي، د نوح علیه السلام ژوند غواړي چې 1000 کاله ژوند یې کړی دی او د انسان تر ابده پورې دا نه خلاصېږي چې موږ یې تشریح کړو چې څومره هنرونه موجود دي. دلته یو ډېر باریکه نقطه پرته ده. هغه باریکه نقطه دا ده چې خوشحال عین د اسلام خبره کوي چې اسلام وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین د بشر تر اخره تر انتها پورې نور دا دین دی بل پیغمبر نه راځي، بل دین نه راځي. نو موږ څه باید وکړو؟ دغه دین چې دی دا د بشر تر ژوند پرجې ته تکامل ورکو، اجتهاد پکښې وکړو، وی پالو او د اوسني ژوند سره معیار او د غور برابر کو، او په دې توګه موږ په دې ظرفیت په ځان کې پیدا کو چې همدغه موجوده سیستمونه د حالاتو سره سم دغه کو، راپورته کو، سره وی پالو او تر یو ځای ورسو. دی په دستارنامه کې شل خصلت او شل هنر بیانوي، او تر ټولو مهم او اول خصلت چې بیانوي هغه د ځان پیژندنې خصلت هنر دی. لومړی هنر د ځان پیژندنې هنر دی. دا تر ټولو اساسي ترینه هنر دی. موږ د نن د ورځو د ستونزو تر ټولو جدي حل د ځان په پیژندنې کې دی. ځان مو نه دی پیژندلی چې جهان مو نه دی پیژندلی، جهان مو نه دی پیژندلی چې برباد. یو احادیث شریف او ځینو خلک وایي چې یا د عربي مقوله ده، هغه وایي چې من عرف نفسه فقد عرف ربه. ډېر خلک وایي چې احادیث دی او ډېر خلک وایي چې نه عربي مقوله ده، خو چې هر شی دی ډېر معقوله دی. ځان پیژندنه خدای پیژندنه ده. زه چې دا ځان ته ګورم، دا د ځان خلقت ته ګورم، نو خدای پیژنم. زه چې خپل پیدایشت، غټېدل، هیلو ته رسېدل، خپل له مشکلاتو حل او بیا مرګ وینم، زه خدای پیژنم. خوشحال په خپله دستارنامه کې د انسان پیژندنه پر دوو برخو ویشي. یو د انسان ظاهر او بل باطن. ظاهر دا ده چې ته په دې کې د دې توانایي او ظرفیت په ځان کې وګورې چې زه څه شی یم، څونه یم او څنګه یم. نو ته به د نورو خلکو سره مقایسې د ځان پرېږدې، تر ځان د غټو بارونو کشول به نه کوې،
ځینې خلک مې لیدلي ځینې شیانو لاندې چې زه خامخا دا کار کوم هغه نه د فزیکي جوړښت دا وایي او نه باطني هنر او جوهر موجود دي. نو دی وایي چې اول یې د ظاهره ځکه شروع کړی دی چې شرع ظاهر ته ګوري، دین ظاهره ته ګوري، د باطن خبرې د خدای سره دي. نو په ظاهري توګه ستا قیافه، ستا قواره، ستا فزیکي جوړښت، ستا فزیکي ظرفیت دا باید ته وپېژنې. زه د ګرمۍ سره جوړ یم که د یخ سره، زه او بازي ښه کولی سم که منډه ښه ولی سم. خپل ظرفیتونه باید وپېژنو. موږ همیشه ضد نیولي یو شی نسو کولی موږ وایو چې خامخا موږ دا کوو. باطن موږ باید خپل ظرفیت درک کړو چې زه څونه یم او څونه وږغېږم. ګرچې دی په دغه ځای کې وایي چې انسانان د خپلو عقلونو په اندازه باندې خبرې کوي. دا خبره چې وایي چې لږ پوهېږي ډېر غږېږي، دا ډېره بې منطقه خبره ده. ځکه ځینې خلک چې ډېر پوهېږي او ډېر غږېږي. خپله خوشحال په همدې فصل کې وایي چې انسانان د خپلو عقلونو په اندازه باندې غږېږي. دا هم یو عربي مقوله ده، د رای اخیستې ده په خپل کتاب په دستارنامه کې په عربي ژبه را انتقال کړې. نو خپل باطني قوت باید وپېژنو چې زه څونه یم. زموږ د ټولو توقع دا ده، بالخصوص زموږ د لوستې طبقې، چې په اوله ورځ دی وزیر سي او رئیس سي او ګرده مشورې ورسره وکړي. ما سره به اکثره ځوانان چې مخامخ سوي دي او خبرې راسره کوي، مسیجونه راته کوي، د دوی توقع دا ده چې ما خو نه اوس پوهنتون خلاص کړي، زه باید اوس خلک کور ته راشي چې راځه تا پوهنتون خلاص کړی یو شی یې، ته خپل ځان راوړاندې کړه. موږ به یو مثال په کابل پوهنتون کې وایه، هغه دا و چې موږ ډېر زیات پوهاندان درلودل، ولې د یو پوهانیار دغه یې نه درلودی، ارزښت یې په ټولنه کې نه درلودی. دا موقفونه او ارزښتونه یوازې دغه نه دي چې تا رتبې واخیستلې، دا موقفونه او ارزښتونه یوازې دا نه دي چې تا ټایټلونه واخیستل. موقفونه او ارزښتونه دا دي چې ته هغه بیرته ټولنې ته وړاندې کړې. نو خپل باطني قوت باید موږ وپېژنو. موږ ډېر خلک دغه اوس وینو چې د اسلام د امورو خلاف پر چوکیو باندې تکیه وهي. اوله خبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، که چا وظیفه غوښتل، که چا واک غوښتي، می ورکوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې چا په خوله یو شی غوښتي، وظیفه او واک می ورکوي، ځکه دا په دې کې دی یو هدف لري. اوس نو زموږ په دغه اوسني اقتدار کې چې پر واک دی، تاسې ماته 10 نفر راوښیاست چې د دې باطني قوت یې د دې چې دا وساتي، یا ظاهري قوت د دې چې دا چوکۍ وساتي. نو د واک په ساتلو کې، د واک په چلولو کې ظاهر او باطن دواړه مهم دي. زموږ ډېر مشران درلودل، نه باطن جوړ نه ظاهر جوړ، یا به چغې والې، یا به پایڅې کښته پورته وې، یا به وویل زه کالي څیرم، بل ول څه شي. نو موږ په اقتدار کې تر ټولو جدي خبره دا ده چې د یو چا ظاهر او باطن دواړه باید وکتل شي. چې ته د لیډرشپ اوس راځم په شخصي توګه خپل د ځان دپاره د ځان پېژندنه تر ټولو جدي مسله ده. زموږ ځوانان نن ورځ تر ټولو جدي ستونزه د ځان پېژندنې سره لري. اول زه دا تاسو ټول چې دا زما ویډیو ګوري، څو نفره ځان پېژنئ؟ فکر نه کوم چې یو دې هم وپېژنئ. د دې اسانه لاره څه شي ده؟ اسانه لاره همدا ده چې تاسې دا اوس دستي دفتن ځان ته یو کتابچه یا یو پاڼه یو شی راواخلئ، خپلې زورورې نقطې مو پیدا کړئ چې ته په دغه شي کې ډېر تکړه یې، خپلې کمزورې نقطې مو ولیکئ چې ته په دې کې ډېر کمزور یې. خپل ځان داسې پیدا کړئ چې په چیش خوشحاله کېږم، نو د خفګان په وخت کې هغه د خوشحالۍ شی کوه. په دې وایه چې په چیش خفه کېږم، هغه د خفګان ځای ته ځان مه ورکوه. دا معلوم کړه چې څوک دې خوښېږي، د کوم خلکو سره دې ناسته ولاړه خوښېږي، هغو سره ناسته ولاړه وکړه. کوم خلک دې بد ایسي، هغه سره مه دغه کېږه. کوم کار دې خوښ دی، ډېر خلک چې ما لیدلي ډاکټران دي او شاعري کوي، ډېر خلک چې ما لیدلي چې مستریان دي او انجینران دي، اخته دي په بل ځای کې اخته دي کار کوي. یو مسلک ته د خپلې خوښې پر اساس ورولوېږي چې نابغه سي. زما خپله مفکوره دا ده چې انسانان ټول نابغه زېږي، مګر دی باید خپله د نبوغ نکته پیدا کړي. موږ د نبوغ نکتې پیدا کړي نه چې نه یې نابغهګان سوي. زموږ په ټولنه کې ډېر بد شی عام سوی دی، دا بې ځایه دلاوري، بې ځایه دلاوري جهالت دی. پر بدو حالات ورتاک، پر بدو شان ورتاک، موټر وځغلی چې معنا زه دومره تکړه یم، هېڅ تکړه نه یم. دا رذالت دی او خرابي ده. ستاسو هر یو دننه
یو قهرمان ستا هغه قهرمان پیدا کړئ، ملا یې ور وتړي او غټ یې کړي. زه هر وخت دا یوه جمله تاسو ته وایم چې ته دغه یو دانه بل ته نسته. ته د ځان په اړه هغسې فکر وکړه چې د نورو اړتیا یې خپل د مور د پلار ګرانښت خپل د اولادونو ګرانښت خپل د میرمنې ګرانښت یو محیط ته لرې. ته یوازې د ځان نه یې. اول د ځان دننه قهرمان پیدا کړي. دوهمه دا ده مصنوعي مه جوړېږئ. په مصنوعي توګه ادب مه کوئ، په مصنوعي توګه ځان مه ښیاست چې څنګه یاست هغسې وښیاست. زما یو جدي ستونزه ده چې ډېر خلک راته وایي چې ته ولې خیله خیله کېږې. زه نسم مصنوعي کېدلی چې تاسو دلته کښېنم او تروشندی ونیسم او دغه درته وکړم. زما دغه طبیعت دی، زه دغه رقم خبرې کوم. مصنوعي مه اوسېږئ. بد اوسېږئ، اصلي بد اوسېږئ. خیله اوسېږئ، اصلي خیله اوسېږئ. مصنوعي کرکټر مه جوړوئ. مصنوعي کرکټرونه په 2 ورځې کې د منځه ځي. اصلي کرکټر اوسئ، بدترینه اوسئ خو اصلي کرکټر اوسئ. د ځان پېژندنې دغه مې درته وویله چې یوه کتابچه پیدا کړئ، خپلې بدې نکتې، خپلې کمزورې نکتې، کوم کار دې خوښ دی، کوم دې نه دی خوښ، هغه چې خوښ دي هغو ته ادامه ورکړه چې ژوند دې خوشحاله سي، چې نه دي خوښ هغو څخه کرار ځان رالرې کړه. اوس د دغو شیانو لپاره څه شي کول پکار دي چې ته دا شیان پیدا کړې. ټایټ فلمونه ګورئ، چې څوک درته وایي تلویزیون مه ګورئ، فلمونه مه ګورئ، دا غلطه درته وایي. فلمونه تاسو ته د یو بسته انسان ټول د ژوند ماجرا په 1 ساعت کې وړاندې کوي. سفرونه وکړئ. سفرونه تر ټولو بهترینه پوهنتونونه دي. انسان پخېږي په سفرونو باندې. انسان په سفر باندې هر ځای ته رسېدلی شي. کتابونه ووایاست، هر ډول کتاب ووایاست. دا مه وایه چې پلانکی کتاب ووایاست پلانکی ونه وایم. بدترینه کتابونه ووایاست چې تاسو پوه شئ چې بد شي. هیڅ کتاب څخه مخ مه اړوئ. بانډارونه وکړئ. ولاړ شئ، د کلي د لیوني سره کښېنئ، د چرسي سره کښېنئ، د پوډري سره کښېنئ، د ملا سره کښېنئ، د امي سره کښېنئ. ځان ته خانه مه ټاکئ چې تر دا خانې نه وځم. دا ټولنه ده. دلته د انسانانو فابریکه نه ده پراته چې تا د ماشین انسانان یو ډول دغه تولید شي. که ټوله انسانان ستا په رقم سوه او فکر یې ستا په رقم سو، ذکر یې ستا په رقم سو، حرکات یې بیا څه به درد خوري؟ خو ټولنه نه په ټولنه. نو څه شي وکړئ؟ د هر ډول انسانانو سره ناسته ولاړه وکړئ. زه د پوډریانو سره کښېنم، د چرسیانو، د شرابیانو، د هر ډول خلکو سره کښېنم او هر ډول خلکو کې ملګري لرم. ځکه دا ټولنه ده. ته نسې کولی چې انسان وتراشي او ځان ته انسانان جوړ کړي. خلکو سره مشورې کوئ، د خلکو خبرې اورئ. نو ځان وپېژنئ او رهبري وکړئ. که په ځان پوه سواست چې نیسئ کولی رهبري، ملا مو ماته سه چې بیا ناست یاست او کوئ. دا د اوس دپاره نه، دا د تېر دولت دپاره هم دغه خبره ده چې په زور بې چوکیانې رانیولې وې. نو د خوشحال د دستارنامې تر ټولو اساسي درین درسونه د دا ځای شروع دي. 2 درسه یې تېر سوه، دا یې 3م درس دی. دا د هنرونو درس دی. لومړنی هنر څه شو؟ د ځان پېژندنې هنر. تاسو په دې هفته کې ځان وپېژنئ، بله هفته کې کوم په ځان کې تغییر ونه لیدئ، زه مو د ټولو دغو تاوان در کوم. د نن درس په همدې خبره راټولوم. د سقوط په اړه مې پوسټ کړی و، بیا درته وایم سقوط ډېر نږدې دی، ډېر ژر، چې هر وخت اوس بیا به درته وایم چې چشمې یادوه. ښه وخت، سرلوړي، آباد او سرشاله اوسئ. د ځان په اړه فکر وکړئ، ځان پیدا کړئ، نو دنیا به پیدا کړئ، ژوند به مو خوشحالوي. تر بل درسه د خدای په